الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. زماد اسلام قدرمن و عزت مندورنو ومخکی بیان کې د نیکو اعمالو فائدې ذکر شوې. نو پنن د الله په فضل او توفیق په دې بیان کې با دا ذکر کو چې اوس دغه نیکو اعمالو ته جلتی پکار دا د دین رستو کېدل پکار نه دي، ځکه چې الله رب العالمین نیکو اعمالو ته د جلتی او تیزی حکم ورکړی دی. الله رب العالمین فرمایي وسارعوا الى مغفرة من ربکم، ای بندگانو تاسو جلتی وکئ، مخکې والی وکئ، منډه ووئ ستاسو د رب مغفرت ته او د مغفرت اسبابو ته، او هغې جنت ته چې د هغې پلنوالی د اسمانونو د ځمکو په مقدار دی، او دغه جنت د متقیانو دپاره تیار کړی شوی دی. همدغه وجه ده چې الله رب العالمین کله د مخکنو نیکانو انسانانو صفت کوي، د هغوی په ستاینه کې هم دا صفت راوړي چې هغوی به نیکو اعمالو ته مخکې والی کو. الله فرمایي انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. دا مخکنی نیکان بندگان چې هغوی به په نیکو اعمالو کې جلتی کوله، مسارعت به کو، او دغه رنګې نیکو اعمالو ته مسارعت او جلتی کوله. الله وی موږ به په یره او مینه باندې رابللو، یره او په مینه باندې به رابللو موږ لا خشوع کوونکي بندګانو. نو ځکه الله رب العالمین خپلو نیکانو بندگانو ته فرمایي چې تاسو نیکو اعمالو ته جلتی وکئ او نیکو اعمالو ته مخکې والی وکئ. الله رب العالمین فرمایي فاستبقوا الخیرات، تاسو نیکو اعمالو ته مخکې والی وکئ. همدغه رنګې د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم خپل امت ته دا حکم کوي چې تاسو د فتنو د راتلو نه مخکې نیک اعمال وکئ. او الله رب العالمین رسول صلی الله علیه و آله وسلم هغه فرمایي بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، تاسو د فتنو د راتلو نه مخکې نیکو اعمالو ته مخکې والی وکئ، او داسې فتنې لکه د تورتم شپې چپې او تکړې، چې داسې دور به راځي چې یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، چې سړی به سبا په داسې حالت کې سبا کوي چې دی به مؤمن وي، او بیرته چې بیګا کوي نو دی به کافر وي، یا به د بیګا په حالت کې دی مؤمن وي او د سبا په حالت کې به دی کافر وي. ټول دین به د دنیا په معمولی ساز و سامان باندې خرڅوي. داسې دور نه مخکې نیک اعمال ادا کوي او نیک اعمال وکړي. یو بل روایت کې راځي چې سند کې لږ ضعف دی، ابو هريره امام ترمذی رحمه الله نقل کړی دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای بادروا بالاعمال السبعه،
د وو آفتونو د وو مشکلاتو تکلیفونو دراتلو نه مخکې تاسو نیکو اعمالو ته مخکېوالی وکئ او بیا فرمای تاسو د څه شي انتظار کوئ چې د الله بندګي نه کوئ نو کله به کوئ تاسو د دې انتظار کوئ چې په تاسو باندې به داسې فقر راشي چې هغه به ستاسو نه هر څه ير کړي یا به در باندې غناوت راشي چې هغه تاسو کې سرکشي پیدا کړي یا در باندې بیماری راشي چې هغه په تاسو کې فساد پیدا کړي تاسو فاسد کړي او یا در باندې بوډاوالی راشي چې د ډېر بوډاوالي د وجې نه ستاسو عقل کار پرېږدي او یا په جلتۍ سره په تاسو مرګ راشي او یا دجال راشي نو هغه خو یو غایب شر دی چې د هغې انتظار کېدلی شي او یا قیامت راشي نو قیامت خو ډېر زیات دهشتناک او نهایت زیات تریخ دی همدغه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کردار هم دا و چې هغې به نیکو اعمالو کې رستوالی نه کوو بلکې مخکېوالی به یې کوو امام بخاری رحمه الله یو روایت نقل کړی دی د عقبه بن الحارث رضی الله تعالی عنه نه هغه فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاته مدینه کې منځ وکړ د مازدیګر منځ چې کله نبی علیه السلام سلام واړو نو په ډېر جلتۍ سره پاڅېد او د خلکو په سټونو خپې واړولې د خپلو بعضو بیبیانو کوټو ته لاړ خلک ویرېدل چې ولې نبی علیه الصلاة والسلام په دومره جلتۍ باندې لاړ او د مانځه نه دومره په جلتۍ سره واپس چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته واپس راغلی ورته پته ولګېدله چې خلکو ته تعجب پیدا شو حیرانتیا پیدا شوه وی فرمایل چې ذکرت شیئا من تبر عندنا فكرهت ان يحبسني فامرت بقسمته ما ته لږ څه شی د سرو زرو نه رایاد شو چې زمونږ کور کې پراته و ما وویل په یو بل روایت کې داسې راځي ان یبیت عندي ما دا بده وګڼله چې دا سره زر د زمونږ کره شپه تېره کړي او سهار دې به یې تقسیمو نو سهار یې ولې تقسیمو جلتی پکار ده او وس تقسیمول پکار دي همدغه کردار د صحابه کرامو هم و چې کله به د نیک عمل یو موقع پیدا شوه نو په هغې کې به رستوالی نه کوو بلکې فورا به هغه نیک عمل ته تیار و جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته یو سړي د احد په ورځ باندې احد د غزا په ورځ باندې ویل یا رسول الله که زه قتل شم نو زه به چیرته یم هغې ویل ته به په جنت کې نو هر کله چې د جنت نوم واورېدو چې جنت زما په قسمت کې دی نو په لاس کې لږې غونته کې قجورې وې هغې وغورځولې او په جلتۍ سره میدان جنگ ته لاړ چې هلته جهاد شروع که قتال شروع که تر دې پورې چې دی شهید شو همدغه رنګ عمیر ابن الحمام رضی الله تعالی عنه د بدر په غزا کې چې نبی علیه الصلاة والسلام صفونه برابرول نو صحابه کرامو ته وفرمایل چې قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض تاسو هغې جنتونو ته پاڅېږئ چې د هغې پلنوالی د اسمانونو او ځمکو په مقدار دی عمر آواز کوي بخن بخ وح وح تعجب د اسمانونو او د ځمکو په مقدار پلنوالی د الله نبی ته پوښتنه کوي چې دا وح وح آواز دی ولې وکړو هغه فرمایل ای د الله نبی په دې تمه باندې په دې مینه که الله رب العالمین ما هم د دې مستحق وګرځوي نو نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل چې انت من اهلها ته خو د جنت مستحق یې نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حکم او فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم
دا اواز چې هغې واورېده نو هغې په جلتۍ سره چې دی هغې منډه وواله تر دې پورې چې میدان جنګ ته لاړ په تیزۍ سره یې توره وچلوله تر دې پورې چې د الله په لاره کې شهید شو. دغه د صحابه کرامو کردارو. نو د نیکو اعمالو نه ناراستی سستی په کار نه ده، ځکه نیک اعمال انسان جنت ته رسوي او د هر قسم فتنو نه یې محفوظ کوي. الہ العالمین دی موږ او تاسو د هر قسم فتنو نه محفوظ کړي. امین یا رب العالمین.